ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزله ځوان زدي بابا کم. السلام علیکم، ستاسو ورور ستاسو ملګری انور خلیل زما په خبر د پانه نه. دا وخت په خیبر ایجنسی کې د بابای غزل امیر حمزه خان شینواری په مزار کې موجود یم. امیر حمزه خان شینواری چې د پښتو ادب یو لوی ستوری وو، د پښتو ادب د خدماتو لکبله ورته بابای غزل لقب ملو شوی وو. امیر حمزه خان شینواری د بشماره کتابونو خالق وو او د پښتو مشهور فلم لیلا مجنون هم امیر حمزه خان شینواری لیکلی وو چې په کال 1909 کې سترګې غړولې وي او په 18 فروری 1994 کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې وي. ګرانو کتونکو، زمونږ ډیره خوش قسمتي ده چې د بابای غزل امیر حمزه خان شینواری نو سه مونږ سره په دې موقع په دې مزار کې موجود دی. د هغه به د ژوندۍ باره کې او د هغه نور چې څومره معلومات دي هغه به مونږ له د هغې نوسې راکړي. اوس د هغه نوسې نه مونږ تپوسونه کوو. مونږ سره اوسئ. زما نوم ساجد حسین دی، د حمزه بابا خاندان سره تعلق لرم او بابا په دغه شینوارو علاقه کې پیدا شوی په 1907 کې او د پلار نامه یې ملک بازمیر وه او په پایله خو هلته په 1994 کې چې کله وفات شو نو بیا هلته په خپل ابایي ادیره کې هلته ښخ شوی و. بیا تقریبا یو 2 کاله هلته و. بیا هغه ځای نه راویسته سرکار دلته لوی مزار په جوړ کړ په 2002-2003 کې تقریبا دلته لوی مزار په جوړ کړ بیا او ګورنمنټ میا افتخار حسین شاه په جوړ کړی و. دا هغه په خپله باندې راغلی او د مزار او دغه لایبرري افتتاح هم هغه په خپله باندې کړې وه. حکومت ته لکه داسې څه خبره شته چې هغه زمونږ د دې پاڼې په ذریعه حکومت ته موږ مخامخ کړو او هغه کار وشي. داسې څه خبره ستاسو؟ دا لایبرري تقریبا 2002-2003 کې پولیټیکل ایجنټ امیرالدین یې افتتاح کړې وه، خو چې کله دغه افتتاح شو آغاز نه دا لایبرري بنده وه او دغه لایبرري نه دلته مقامي خلکو هیڅ فایده وانه خیسته. نو موږ حکومت ته بار بار اپیل وکړه او حکومتو ته هم ډېر اپیلونه او دا وکړه چې یاره پکار دی چې دا لایبرري بحال شي، خو یو حکومت هم موږ سره هغه مرسته ونه کړه او موجوده چې کوم حکومت دی دلته نور الحق سلیمانی دی، موږ دین اوس دا تمه لرو چې دا هغه چې لایبرري چې دا راله بحال کا چې دغه علاقې خلک یا کوم بار نه خلک راځي، افغانستان نه راځي، پیښور نه راځي یا کته کوم علاقو نه راځي، پکار چې هغه ټول پښتانه دغه لایبرري نه فایده اوچته کا. نو موږ تمه امید ده چې نور الحق صاحب چې دلته هغه د دې علاقې مینې دی هغه به زموږ له انشاءالله چې دا لایبرري بحالوي او زموږ خواست ورته کوو چې یاره دا موږ له بحال کړي. په دې وخت موږ سره د حمزه بابا چې بابای غزل په لقب باندې مشهور دی د هغه یو نږدې ملګری جاوید خان جاوید شینواری موږ سره موجود دی. د حمزه بابا باره کې چې کوم د هغه د ژوند او د هغه د مشاعرو ملګری دی دنه موږ تپوس کوو چې د حمزه بابا د ادبي ژوند چې کوم معلومات دي هغه موږ ته راکړي. څنګه چې تاسو ښه؟ ډېره مهرباني ستاسو د الله عزتو کې ډېره مهرباني چې تاسو موږ له ټایم راکو او موږ ته راغی دلته د حمزه بابا مزار ته د خپل د زوړ ملګري څه داسې د هغه معلومات دي چې زه په خپله باندې د 1981 نه شاعري کړم او نعمت الله اسیر کلي کې یو مشاعره وه، حمزه بابا پکې موجود و، زه هم پکې او یوه دلته په آی سکول باندې په لوړ کې وه. خو د حمزه بابا خو بس هر شی خلکو ته ښکاره دی، داسې نه چې ګوندې چې در پټ دی. خو زه په فخر سره دا خبره کړم چې حمزه بابا په ټول عمر باندې هیچا ته سوال نه کړی. په افغانستان کې څومره بادشاهان تیر شوي دي هغو سره یې ملاقات شوی دی، خو د ځان دپاره سوال نه یې ورته کړی او که سوال یې کړی دی داسې په پاکستان کوم بادشاهان چې دي کوم سران څه شی ورسره تیر شوی هیچا ته سوال نه کړی. که سوال یې کړی دی اسلام دپاره یې کړی دی او لیا د پښتو دپاره کړی چې پښتو په ټینګه شي او لیا د اسلام ګټې لپاره، ځان دپاره یې نه یې کړی. زه په فخر دا خبره کړم. او دویمه خبره دا وه چې په ټول عمر یوه خبره هم د غیبت نه کړي او نه غیبت کوو، ځکه چې شعر کې دی چې په زړه کې زما مینه د علي ده، چې په زړه کې زما مینه د علي ده، تر وتلې بې پتي او درغلي ده. واخله سترګې ما در جار چې په تا تور شم او 2 سوارې به درکوم پښتونولي ده.
چې زه حمزه چې د تراب په مینه مست یم او ځکه برخه زما څه شی ولي هغه دغه شعر راله لږ رالالیدلی شوی دی اوس خو ځکه زما برخه د ولي ده دغه شعر دی که نه نو حمزه بابا چې و د علي رضی الله تعالی عنه مینه یې کړې ده پیغمبر علیه السلام ویلي چې زه یو دوه شیونه درته پرېږدم زه چې رخصتي اخیسته د دنیا نه او ته چې یو قرآن دی او یو زما اهل بیت دي زما الوعده ده په دغو دوو باندې منګولې خښې کړئ نو هېڅکله به ګمراه نه شئ حمزه بابا شاعري کړې ده په اهل بیتو یې کړې ده په اهل بیتو باندې منګولې خښې کړې وې د هغو لمن یې نیولې د حمزه بابا باره کې داسې کیسه یا یو خبره چې هغه یا تاسو اورېدي یا تاسو په خپله لیدلي هغه را سره لږ شریکه کوي هغه خو ما د وخته مرته وي چې د حمزه بابا یو شان شانه نه دی پټ که نه خو ما ته خپل والد صاحب وي چې حمزه بابا به په کال کې یو ځل راته دلته په لواړګي کې او موږ سره به ته غرله به سره لاړو نو په غره کې به دی یو بوټی راکړه او د هغو نه به یې زر جوړولو خو بیا ما پلار ته ووایي ما چې یاره دی څه له پرېښودو ما ته وي چې یاره حمزه بابا راته ووایي چې دا اتیا کاله کار کا او بیا بېرته جسکېږي ځکه ما پرېښودو خو اخترشاه راته ووایي چې نه زما چې خپل پلار نه پوښتنه کړې وه نو ویې چې نه دومره تاوان رانه پشي لږه څومره چې زه زر جوړوم نو حمزه بابا د جسو نه زر جوړولو موږ د پلار دا خبرې کړې وي حمزه بابا چې کوم چېرته داسې شعر چې ستا ډېر زیات خوښي یا غزل یا داسې څه شعرونه هغه را سره شریک کړي چې ته ترې ډېر متاثره شوې حمزه بابا خو زما ټول خوښ دی که داسې تپوس رانه کړی نو ما نه به 10 ورځې کې هم لاړ نه شئ ځکه چې ټول به درته بیا بیانومه خو نعمت الله اسیر کلي کې مشاعره چې وه نو په هغه کې یو غزل ویله او هغه به درته وایم بالکل هغه غزل یې داسې ویله و چې پښتنې سترګې یو د ستا سترګې دي پښتنې سترګې یو د ستا سترګې دي او که نیمایپل کې خو بلا سترګې دي او اوس چې ناجاړه غوندې ګورې راته هغه وې نورې او که دا سترګې دي او د غنمر مخ په شپه د چا ښکاره شو چې همه سترګې د سبا سترګې دي او وار د کتو ده نه کتو را کړی کني زما خو وارخطا سترګې دي او دا غزل یا ډول پوره هم نه وي ځکه چې موږ بالښتونه ورته ایښو په هغه وخت کې دا ډېر کمزور آیو او اخیري شعر یې داسې و چې حمزه هردم د تجدد داستی او دا تجدد داستی تشریح موږ ته په هغه ټیم کې داسې وکړه چې لږه وخت سات نوی کېږي حمزه هردم د تجدد داستی هغه جدا وي دا جدا سترګې دي والسلام امید لرم چې زمون چې کوم کوشش ته هغه به ستاسو خوښ شوی په همدې سره زه انور خلیل زما پېښور پیج نه د خپل کیمرمین رضوان خلیل سره اجازت غواړم د الله په امان